دغه د خوراکو مرکز دا څه شي ده؟ پاچا ده که څه شي ده؟ ماشاءالله ماشاءالله شی نسته. السلام علیکم، هیله لرم چې ټول د جوړ او روغ یاست. نوشو ته راورسېدو جلال آباد ښار. د غرمې چې یم نو موږ دا د جلال آباد په ښار کې به ډوډۍ هم وخورو او تاسو ته به یو ځای هم وکړو. تاسو راځئ د ځواب راسره تعقیب کړئ چې جلال آباد ته د خوراکو نقطه در باندې ووینئ. دغه د خوراکو مرکز دا د لوبیا ډک ډېر تېز مه راځه دی څوس بس ولاکه چې موږ څه شي وخورو. ولاکه څه شي وخورو؟ دا څه شي ده؟ پاچا ده که څه شي ده؟ ها؟ په دا ګرمي کې چې دغه وخورې ماشاءالله ماشاءالله مبارک دې سایتوان علیه ماشاءالله دغه د زموږ دا زما برخه ده دا سپي الحمدلله ډوډۍ مې نوش جان کړل، هغه هم د چرګې نه، نو ډېر ښایسته خوند یې وکړ د جلال آباد په ښار کې. نو اوس به ځو د خیره سره یو ځای به لمونځ او اودس کوو، بعد له هغه نو خپل سفر پیلوو په طرف کابل له خیره سره، بیا به دورې انشاءالله سره وینو.
دا ټوله خوراکونه دي دا راځئ دا خوله ته وخېژم د جلال آباد ښار در باندې ووینم دغه یوه ساحه نور خو نو ټوله نه ځینې معلومېږي دا یوه خوا شوه د پوله غرمې ټیم ده شی نشته نو د مازدیګر په ټیم کې ډېر زیات راشي خیر سره بس ډوډۍ څخه د ځای څخه را روان شو دا مخابراتو چوک ده نو زه د خیره سره د کابل پر طرف څومره ښایسته میوې دي په د جلال آباد کې بله یې پر راماته کړه دا ډېر خطرناکه تونل ده دا د دورنټې تونل جمپ هم په دې کې نه معلومېږي ځینې راووتو د تونل څخه دا دورنټې بند ده ښه ښایسته موسم ده ماشاءالله دا د موږ هم د جلال آباد ښار څخه پر وتو یو خو دا ګرمي چې حقیقت چې داسې ورته وګورئ جلال آباد کې ښار کې بیخي زیاته ده خو دا دوی وایي نسبتا نور ورځو ته دا څو ورځې بیا هم هوا سمه ده نو بس موږ هم خپل کار وکئ نس مو موړ کئ ځو د خیره سره